د هیواد له سویل لویدیځ پکتیا ولایت څخه یو شمېر قومي مخور، دیني عالمان، علمي او کلتوري شخصیتونه د خواخوږۍ په موخه بلخ ولایت ته راغلي دي. دوی وایي هڅه کوي څو د دغه ډول سفرونو په ترڅ کې له نورو بېلابېلو قومونو او په ځانګړې توګه له هزاره قوم سره خپل یووالی، ملي پیوستون او همپالنه وښیي. دا یو واحد ملت دی، دا یوه واحده جغرافیه ده. د دغې جغرافیه یا د دغه هیواد په قلمرو کې چې څوک اوسیږي دا یو ملت دی. نن موږ او تاسې وینو چې د وروري په فضا کې موږ مینه درته راوړې ده. نن که داخلي دي که خارجي دښمنان به په دې پوهېږي چې دا نن څوک راغلي او چا ته راغلي او څه وایي. هدف یې چی ده؟ هدف هم یووالی، اتحاد و اتفاق. که هر څومره ډېرې خبرې وکړو په دغه نن راتګ باندې چې دا موږ دلته راغلي یو، دا په دې باندې دا موضوع نه حل کېږي چې موږ پرون مجلس په سمنګان کې و، نن په مزار کې ده، بیا په مخ کې تېرېږو. موږ او تاسې ټول دغه ته باید دغسې یوه مبارزه په مخ بوځو، په میاشت کې 2 3 څلور مجالس ولرو تر څو دغه یووالی، اتحاد او اتفاق ته ځان ورسو. د بلخ د شیعه علماو شورا رئیس هغوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې موږ ټول افغانان ورونه یو او اوس یې وخت را رسېدلی تر څو له یو چتر لاندې د ورورولۍ ژوند وکړو. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د اسلامي امارت په راتګ سره په بلخ ولایت کې هر ډول تعصبونه پای ته رسېدلي دي او ټول ولسونه په ارامه فضا کې خپل ژوند تېروي. در ولایت بلخ سمت شمال، خصوصا ولایت بلخ، امارت اسلامی و کارکردش، برخوردش، نیاتش و عملش تا به امروز مثبت بوده. البته نواقص داره، ما نمیگیم نواقص نداشته باشه. یک نفر مسئول یک خانواده است، 3 تا بچه و 2 تا دختر داره و نواقص اونجا داره. من نمیگم اینجا نواقص نیست، نواقص هست، اما تلاش میکنن نواقص برطرف شود. همه ما افغان هستیم. پشتون علیحده است، تاجیک علیحده است، ازبک علیحده است، ترکمن علیحده است، هزاره علیحده است، عرب علیحده است، پشایی 27 قوم یا 26 قومی که در افغانستان وجود داره، هیچ کدامی از هیچ کس هیچ نوع برتری ندارد. د یادونې وړ ده چې دغو قومي مخورو د هیواد شمال زون ته د خواخوږۍ او ورورګلوۍ پیغام له ځان سره راوړی دی، څو په دې ډول د ټولو ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره هر ډول تعصبونو او تربګنیو ته د پای ټکی کیږدي.